جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ تازه اختلاف رامنځته شوی دی. د چې دغه اختلاف په کومو خبرو رامنځته شوی دوستم ته به د مارشالۍ رتبه ورکړي او که نه دلته یې راسره په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. یو شمیر سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د ولسمشر غني او د مصالحې عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله ترمنځ اختلاف رامنځته شوی دی. دغه اختلاف جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه دی. تلو نیوز د یو شمیر سرچینو د معلوماتو پر اساس لیکلی دي چې ولسمشر غني غواړي چې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې سره افتخاري مارشالي ذکر کړي، خو عبدالله او په خپله جنرال دوستم مارشالۍ رتبې سره د افتخاري کلمې ذکر کولو مخالفت کوي. د ولسمشر غني ویان صدیقي بیا جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې پر اساس اختلاف او دې برخه کې د ولسمشر غني د فرمان د ځنډېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې سیاسي هوکړه کې ذکر شوي مسایل به خامخا پلي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې شرط شته دی، خو چې دا مارشالي افتخاري ده او که نه او یا کوم نور امتیازونه به ولري په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ تر څو تاسو د تازه معلوماتو او خبرونو څخه زر تر زره خبردار شئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلود. الله پامان.